ملک محمد ملک محمد د فقیر محمد زوی او د کورمې او ټل د سر په مشرانو کې شمیرل کېده او په 1861 زیږدیز کال زیږېدلی و. دې نومیالي غازي 100 کاله ژوند او مبارزه وکړه او په 1961 زیږدیز کال په ټل کې وفات شو. غازي ملک محمد په 1919 زیږدیز کال د افغان او انګلیس په دریمه جګړه کې د افغانستان د خپلواکۍ ګټلو په موخه د ټل په جګړه کې یو ملي کردار ترسره کړ او د غازیانو یې ډېر ستر خدمت وکړ او هغه دا چې انګریزانو حکم کړی و چې د افغانانو له اړخه څوک شهید شي هېڅ څوک حق نه لري چې خاورو ته یې وسپاري. خو ملک محمد او د هغه ملګرو افغان شهیدان له خاورو راوچتول او په ډېر درناوي یې خاورو ته سپارل. ملک محمد له جنرال محمد نادر خان سره لیدل کتل درلودل او فرنګیانو پر ضد یې له هغه سره مرسته کوله. دغه راز ملک محمد د وزیرو او ټلوالو ترمنځ چې په سپین ټل کومه شخړه وه او د انګریزانو کمیشنر شیخ محبوب علي خان چې کومه پرېکړه کوله د هغې په خلاف ودرېد او کمیشنر یې پرې نه ښود چې د ټل په ملکانو زور راوړي او د ټل والو له ګټو یې کلکه دفاع وکړه او د کمیشنر تر اغېز لاندې رانغی.